دوستانو به دې هیله چې ټول به روغ او جوړ سئ. په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک اکاونټ موږ څنګه ډیلیټ کړو، یعنې مکمل یې څنګه ختم کړو. مثلا موږ یو ویډیو وي، یو اکاونټ وي د فیسبوک او غواړو چې مکمل یې ختم کړو، نو طریقه یې مکمل په دې ویډیو کې شته. راځو دغه ډیلیټ وکړو ته. دا مو چې کله وویل دغه صفحه راځي، بیا دلته راځي د سیټینګ پرایوسي ته، دا به ووایي. بیا به راسئ دویم ځلي دغه سیټینګ ته. سیټینګ مو چې کله ووایي بیا به دلته د اکاونټ سنټر ته به راسئ. دا مو چې کله ووایي دلته به بیا د پرسنل ډیټا ته راسئ، ډیټیلز ته. دا مو چې کله ووایي دلته به اکاونټ اونرشیپ اینډ کنټرول دا به ووایي. دلته بیا دا دویم اپشن به ووایي ډیټیکټیویشن او ډیلیشن، دا به ووایي. دلته کوم اکاونټ چې ستا ده په کوم نوم د هغه به دلته راسي. دا مو چې کله ووایي دلته دغه دویم اپشن به تاسو ووایي، ځکه هغه وایي ډیټیکټیویټ کوئ د اکاونټ که نه یا ډیلیټ کوئ، نو دا به چې دغه دویم به ووایي. دغه بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته یو درې څلور خبرې درته کوي چې دغه هغه ولې ډیلیټ کړئ ته، یا موږ څه مرسته سره کولی شو که نه، نو دې کې به موږ سره مرسته وکړي. نو ته به دغه یو څلور پنځو پوښتنو ته چې وکړې یو انتخاب کړي. نو دا به ما دغه دویم ورته انتخاب کړو، اوس به یې کنټینیو کړئ. نو دلته هم د نورو نه تېر صرف دا کنټینیو به ووایي. دلته بیا هغه یو څو پوښتنې کوي، خو دې ټول نه به تېر سئ، اخري ته به راسئ دغه کنټینیو ته. دلته همغه د کوم فیسبوک پاسورډ چې دغه درنه غواړي، نو هغه به ورکړئ او دا به کنټینیو کړئ. دلته دغه یو څو خبرې کوي، دایمي حساب حذف کولو تایید وکړئ که نه تایید کړئ. نو دغه متن تاسو ولولئ، دغه یو څو خبرې پکې کړي، مثلا داسې. هغې نه وروسته به یې بیا چې کې ډیلیټ اکاونټ ووایي. بس دا چې ختم شو ستاسو اکاونټ مکمل طریقې باندې